مونږ چې د مریض خدمت لزونه خدمت دی چې مونږ هغې ته هغه خونه وښیو چې د خدمت پسند کو ټول کور به نه کوي یو کس به کوي هغه به دی چې دله به چای روټۍ د دله به دا په څه طریقه دغه کوي او د هغې ډېر زیات دغه وکړو هغه ډېره یره چې هغه ته لر کړو چې په دې کې مونږ نان سټاپ کار کړی دی مونږ یوه ورځ چوټي نه ده کړې مونږ اختر چوټي نه ده کړې مونږ روژه چوټي نه ده کړې زما نوم امان روم دی زه د دې وډیګرام اوسېدونکی یم او دا زموږ تنظیم نوی ژوند همدردانه رجسټر دی د سوشل ویلفیر سره د 1980 نه مونږ په دې خوا دا خدمات کوو 5 مارچ 2020 باندې مونږ خپل میټینګز او خپل پروګرامونه شروع کړل او بیا مونږ په 14-15 مارچ 2020 باندې پریکټیکل کار شروع کړو چې مونږ په هغې کې دا طی کړه چې مونږ به د چکدرې د پلنه واخله او تر د مټیلتانه پورې په دې دا به زموږ جوریسډکشن په دې کې به مونږ خپل خدمات کوو په دې کې به زموږ خدمات صحیح چې مونږ به ډایرکټ هغه مریضان چې کوم ته تکلیفي هغو ته به خپل خدمات پیش کوو د هغو به خدمت کوو که د چا څوک نه بې څوکی یا هغې ته څه مالي یا څه قسم تکلیفي نو هغه به مونږ هغې ته ځان رسو بیا د هغې نه وروستو مونږ د اساتذه کرام سکول او د دینی مدرسې دې ته لاړو نو تقریبا څه د پاسه 14 میاشتې وشوې څه 4-5 ورځې د پاسه 14 میاشتې وشوې چې په دې کې مونږ نان سټاپ کار کړی دی مونږ یوه ورځ چوټي نه ده کړې مونږ اختر چوټي نه ده کړې مونږ روژه چوټي نه ده کړې چې روژه ماته کړو نو بیا دا ملګري دوستان دا ټلیفونونه شروع کړي نو بیا مونږ کور ته ځو نو چاته چې د سپری یا د چاته د ماسک یا د څه ضرورت وي نو مونږ د هغې خدمت په هغې ډول کوو هغه اویر کوو چې یاره اوس په تاسو د دې مریض دا خدمت به مونږ په څه کوو مونږ چې د مریض خدمت لزونه خدمت دی چې مونږ هغې ته هغه خونه وښیو چې د خدمت پسند کوو ټول کور به نه کوي یو کس به کوي هغه به دی چې دله به چای روټۍ د دله به دا په څه طریقه دغه کوي او د هغې ډېر زیات دغه وکړو هغه ډېره یره چې هغه ته لر مونږ ورسره دغه لکه پولیس او دغه د مریض دا خدمت او په دې دعاګانو کې چې تللو او بیا د روډ جي ټي روډ باندې چې دا څومره جوماتونه و که نه نو په دې کې به مونږ خپل هغه سپریګان او دغه جاري اوسه پورې ساتو او ساتلي چې کوم زمونږ داسې ملګري وو چې هغوی توکل وکړو او د دې بیمارۍ نه یو یره اختیار نه کړه او هغه زمونږ سره کور په کور وګرځېدل په دې کمپین کې کور په کور وګرځېدل هغه مریضانو ته د هغو په باترومونو کې د هغو صفایانې د هغو چې څه وه به مونږ کول او هغه مریض سره به هم مونږ دغه کېدل لکه په دې کې زمونږ د کرونا وارډ چې دی نو دې ته مونږ په هفته کې یو ځل خامخا حاضري لګو د هغې خدمات کوو نو کم کسان چې زمونږ سره ډایرکټ په دې خدمت کې شریک وو زمونږ د تنظیم خو ډېر زیات ورکران دي او کم چې زمونږ سره شریک نه و نو هغې کې ډېر کسان افیکټ شوي خو کم چې زمونږ سره په دې خدماتو کې شریک وو سره زما نو هغه کسانو کې یو کس تم دا تر اوسه د الله رحم دی دا نه ده شوې بیماري